मुअज़्ज़ज़ मुसलमानानो, दुनिया द मुसलमान लपारा महबस दे, काफिर लपारा जन्नत दे। दा नबी सलातो वसलाम फरमाइली दी, आखिरत द मुसलमान द पार जन्नत ते, काफिर लपार महबस दे। द अल्लाह बंदगान इंसानान अल्लाह जल्ल जलालुहु दो किस्म पैदा करें, यौ मनुन की और बल ना मनुन की। यौ दा से खलक दे चिदा अल्लाह हुक्म मनी, दागनुम दे मुसलमान मोमिन। देम दा से खलक दे चागद अल्लाह हुक्म न मनी, दागनुम दे काफिर और नाफरमाना। दारुना और कोरुनम दो किस्म दी, यौ तो दुनिया वाई, द्वेम ताखिरत वाई। दुनिया की उसेदलम दो किस्म दी और आखिरत की उसेदलम दो किस्म दी। दुनिया की यौ उसेदल द जन्नत थी और द्वेम उसेदल द महबस थी। आखिरत किम यौ उसेदल और जिंदगी द जन्नत था, द्वेम जिंदगी द महबस था। यौ हदीस के रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ला यज्तमिउ अमनान वलल खौफान। द खुदे कानून दादे दो खुशालई इंसान तो नवर के यव इंसान के न जमा कीगी और न दो खौफ पर इंसान के जमा की। इंसान बखामखा पयो दार के खफई और पयो के बखुशाल है। अल्लाह तकसीम करे कम खलक चिद अल्लाह ताबेदार दी और मनुन की दी। दद पारम दो जिंदगी दी, यौ द महबस और यौ द जन्नत। दा अल्लाह तकरान दी न दो दुनिया दा जिंदगी वर्ता द महबस उगर जवल अजक ची खत्मीगी, इंतहा पे राजी। दाखिरत जुंदी वर्ता जन्नत उगर जाओ जक चाग खत्मीगी ना, गैर मुतनाहिदा। काफिर अल्लाह ता नाख्वाखा दे, दे बखामखा दे दो जिंदगियों की वक्त रही। द दुनिया जुन कम दे दे वर्त जन्नत को, दाखिरत जुन डेर दे और गैर मुतनाही दे अगे वर्त महबस को। तो कदा अल्लाह कानूनी कुल्ली दे, कानून इदा दे च खफगान के बम वक्त रहे और खुशहाली के बम थे। अल्लाह तो से तकसीम करे न दुनिया के मुसलमान खफा भाई जका आखिरत के खुशहाल है। काफिर दुनिया के बखुशहाल जका आखिरत के बखफाई। उस मोमिन च दुनिया के खफा दे जुन दे रातंग दे, खुशहाली कम अदा,
مال کم دے، صحت کم دے، ځواني کم ده، بچی کم دی، د دنیا اسباب د گزارې کم دی، ځکه خفه دی. مسلمان ولې خفه کیږي؟ کله ورسره پیسې نه وي، کله ورسره صحت نه وي، کله ورسره کور نه وي، کله زندگی خرابوي، کله ژوند خرابوي، دی ځکه خفه دی. کافر ځکه خوشحاله دی چې دا ټول اسباب ورته برابر دي. اوس مسلمان ته د دنیا د دې سخت زندګۍ د اسانولو دپاره، د دې سخت ژوند د اسانولو دپاره نسخه ښودلې ده، هغې ته صبر وایي. مسلمان چې صبر وکړي، صبر کې کمال دا دی، دا کم ژوند چې دی سخت شوی دی، خفه شوی، ځورېدلی، دا درته اسانه وي، او آینده کې دی بیا د نورو مصائبو نه بچ کوي. علماء وایي صبر 3 حروف دي، صاد، با، را. صاد سمانا الصول على المصیبہ، تا تا مصیبت راغی او تا صبر وکړه، دا صبر پورته کیږي او مصیبت باندې حمله کوي، هغه خوري، هغه ختموي. دویم حرف بالا، باسمانا یسیر الصابر بصبره بارا عند الله. سوچ صبر کی دے د خدای پاک په دربار کې نیکانو کې ولی کلیش، نیکانو کې لیکل چې الله دې په دیوان او په دفتر د نیکانو کې ولیکي، دا ډېره غټه خبره. راسمانا یکون الصبر له سببا لدخول الرحمت وهي الجنہ. صبر کے کمال دار ہے چې دا صبر سبب د دخول د جنت وګرځي. الله جنتیانو ته اعلان کوي و جنتیانو دا کم جنت میں چې درکړه په دې خبر یې ولی وی بما صبرتم، جنت میں زکه درکړه چې دنیا کې مو صبر کړو. نو صبر کې 3 کمال دي، یو چې کم مصیبت سره مخامخي دا در نه لري کوي، دویم عام و انسانانو نه دې پورته کوي، الله دې په دیوان د نیکانو کې لیکي، دریم نمبر قیامت کې به د ټولو نه مخکې جنت ته دا داخله کوي. دې تریخو لیکن رستو ترې نه ډېر خواږه دي، خو چې چاته الله توفیق د صبر وکړي. امام غزالی رحمه الله فرمائی یو ملنگ بازار کے روان دے، یو دکاندار تا ورغه ورتوی ہو گئے ما یو روپای راکا، اگر ورتوی زکاکا ویدے جواب نہ دے ہو گئے ما. اللہ چې ته مالدار پیدا کړي زه اوګه پیدا کړم. مقصد دا دی چې ته امتحان کې راکا مال روپۍ چې ډوډۍ وخورم، هغه په مخ ورته کلکه سپېړه ورکړه،
ملنګ د سترګو نه اوښکې را روانې شوې، خو چې بازار کې یو څو قدم را پورته کړه، دکاندار د دکان نه را کوزیږي، را وغورځېد او پښه یې ماته شوه. خلکو دا ملنګ را ونیوه چې خیرات یې وکړه، دکاندار دې خوږ کړ، هغه سپېړه درکړه او تا ورته پښه ماته کړه. ورته وې نه، د چې ماته سپېړه راکړه الله مې ملګری شو، ځکه صابر سره الله ملګری. ان الله مع الصابرین، الله زما ملګری شو. عام خلکو سره چې ملګری رواني او څوک ورته سپېړه ورکي، دا ملګری پې غیرت کوي که نه کوي؟ وی الله په ما غیرت وکړ، د چې ما ته سپېړه راکړه الله ده ته سپېړه ورکړه. د خدای سپېړه خو کلکه وه نو پښې ماته